پاکستان تباہ توبه وباسله خو سنگه اوسې ویلي. سلام ستړي مشئ. د پاکستانیانو د فریاد او غوغا غږونه راپورته شول. ټولې نړۍ ولیدل او په تیرو کړو کارونو او کړنو پښیمانه شول او همدارنګه یې وویل چې نور سمیږي. موده وړاندې د پاکستان سیاسونو او پارلمان له دولته د افغانستان په هکله د پالیسي او کړنو غوښتنه وکړه چې باید دوی ته معلومات وړاندې کړي چې پاکستان په هکله څنګه پالیسي ولري. اوس د پاکستان د پوځ او استخباراتو له لوري پارلمان ته د افغانستان د وضعیت په هکله معلومات ورکړي. په دې غونډه کې د کمرباجوا ترڅنګ د پارلمان غړو او نورو نظامي مسؤلینو برخه درلوده. مهمه خبره چې پر تیرو ګناه باندې پښیماني څرګنده شوې. د پاکستان د استخباراتو مشر ویلي چې د پاکستان خاوره به هیڅکله بیا د افغانستان پر ضد استعمال نشي او دوی د سولې د بهیر پوره ملاتړ کوي. رسنیو ته په خبرو کې پاکستاني حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي ټول سیاسي ګوندونه د خپل پوځ ننګه کوي او همغږي دي. خو پاکستان توبه ایستلې. آیا د پاکستان 40 کلنه پالیسي به رښتیا تغیر شي؟ آیا اوسني مسؤلین یې له دروغو ژمنو او له طالب لاس اخلي او کنه؟ او له افغان سولې سره مرسته کوي او کنه؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نږدې راتلونکي کې د پاکستان له تعقیب وروسته به ځواب شي. تر اوسه پورې داسې احتمالونه او باورونه زیات دي چې پاکستان خپل ستونزو کې راګیر شوی او غواړي چې د وتلو یوه لاره ځان ته پیدا کړي. ځکه نو نړیوالې ټولنې او افغان دولت ته د یو ستر بدلون خبره کوي. خو تحلیل دا دی چې په سیمه کې هر څه بدلیدونکي دي او لوبه پر بل لوري اوړي. تر اوسه پورې داسې نه انګیرل کیږي چې پاکستان د په رښتیا هم دومره مسلمان شوی وي. دغه راز لومړي وزیر عمران خان په ډېرې عاجزۍ سره امریکا ته وویل چې دا د دوی په وس کې نشته چې په طالبانو باندې فشار زیات کړي او د سولې خبرو ته مجبوره کړي. ده ومنله چې د طالب مشرانو کورنۍ هم دلته پاکستان کې دي خو دوی د کورنیو غړي نشي زنداني کولی. خو دا ډاډ یې ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې به مداخله ونه کړي. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ او د پاکستاني چارواکو دغه خبرو ته په کومه سترګه ګورئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو شوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.